السلام علیکم ملګرو کوم ملګری او دوستان چې ما سره آنلاین د قرآن پاک سبق زده کول غواړي که ناظره زده کول غواړي د قرآن پاک یا ترجمه زده کول غواړي یا قاعده زده کول غواړي یا حفظ زده کول غواړي دغه ټول ملګري او دوستان دا ټوله ویډیو وګورئ چې تاسو ته پته ولګي چې څنګه طریقې سره به مونږ قرآن پاک سبق زده کوو خلکو ته او څنګه طریقې سره به تاسو ما سره رابطه کوئ ما سره به څنګه طریقې سره تاسو اړیکه او تماس نیسئ صحیح شو جي نو زما عزتمندو زه به انشاءالله آنلاین څلور کلاسونه شروع کوم صحیح شو جي ناظره ترجمه قاعده او حفظ دا څلور واړه کلاسونه به انشاءالله زه شروع کوم که تاسو په هر ملک کې پاتې کیږئ په هر وطن کې تاسو پاتې کیږئ نو ما سره رابطه کولی شئ نو انشاءالله زه به درته بالکل شروع کوم صحیح شو جي نو په دې سکرین باندې زه تاسو ته خپل واتساپ نمبر در کوم دا زما واتساپ نمبر دی خو د واتساپ نمبر لیکلو نه مخکې دا خبره دی ملګری ځان سره یاد اوساتي چې څوک هم ما سره آنلاین سبق وای کنه نو دی نه به زه مناسب فیس اخلم ښه انشاءالله بالکل مناسب فیس پی په لکونو به نه وي مناسب فیس پی خو دا فیس د نه څه د وجې نه اخلم د دې دوه وجې دي ښه زما عزتمندو یو وجه دا کوم شی چې چاته فری میلو شي کنه د هغې دی سره بیا ډېر قدر او احترام نه وي ما چې چاته هم فری سبق شروع کړی دی هغې بیا صحیح طریقې سره نه دی زده کړی او چاته چې هم په فیس باندې شروع کړی د فیس مې ترنه د میاشتې ایسته دی نو هغې بیا صحیح طریقې سره بالکل سبق زده کوي نو ما ته معلومه شوه چې چاته هم یو فری شیز میلو شي که نه هغې قدر او احترام بیا هغې سره ډېر زیات نه وي او چې لږې ډېرې ترنه پیسې نو بیا هغې ورسره ډېر قدر او احترام وي یو وجه دا ده چې دوی ورسره بیا قدر او احترام لږ پیدا شي دې د وجې نه به ترنه فیس اخلم دویمه وجه دا زما عزتمندو چې کله دې ته زه وایم چې زه فری سبق شروع کوم بس بیا دړاطل میسیجونه راځي په واتساپ باندې په زرګونه میسیجونه بیا راځي د سکرین شاټ ته تاسو لږ شانتې وګورئ په دې سایټ باندې دا ماته اوس موجوده په واتساپ باندې څه د پاسه 72,000 خلکو میسیجونه پراته دي نو ستاسو سوچ وکئ 72,000 خلکو ته جواب ورکول بیا آسان کار دی دونه په زرګونو میسیجونه چې راشي بیا دې کې څه صحیح کسانو کړي اوس پکې صرف د تنګولو دپاره کړي وي نو هغه چې کوم صحیح کسانی کنه هغه پکې بیا پاتې شي نو زما عزتمندو په دې سکرین باندې تاسو ته زما واتساپ نمبر ښکاري دا زما واتساپ نمبر دی صرف په واتساپ باندې رابطه کوئ ښه همداسې ټلیفون منه کوئ صرف اور صرف په واتساپ پر راته میسج کوئ صحیح شو جي نو انشاءالله د سبق ترتیب بدله برابر کوم که تاسو ناظره شروع کوئ یا ترجمه شروع کوئ یا قاعده شروع کوئ په خپل شروع کول غواړي یا تاسو چې زمونږ بال بچ ته سبق شروع کوي او تاسو هر وطن کې پاتې کیږئ نو انشاءالله بالکل به درته زه سبق شروع کوم صحیح شو جي نو زما عزتمندو دا یو څو خبرې زموږ د سبق په حوالې سره که هر څوک سبق شروع کول غواړي نو بالکل موږ ته په واتساپ باندې میسج کولی شئ صحیح شو جي کوشش کوئ زما عزتمندو دا ویډیو د ثواب په نیت باندې ډېره شیر کړئ چې نورو مسلمانانو ته هم ورسیږي او که چېرې هغوی ستاسو د شیر کولو په وجه سبق شروع کړو نو هغوی چې څونه سبقونه وایي تاسو ته به انشاءالله پوره اجر ملاویږي ټیک شو جي الله رب العزت مو خوشحاله باد ساته دعاګانې کوئ دعاګانې به کوو الله په امان